پر مولا هیبت الله د سراج الدین حقانی نیوکه وایي داسې فکر مه کوئ چې که څوک زما خبره نه مني اسمان نه پرې ړنګېږي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. سراج الدین حقانی د کابل په ارغندۍ کې په یوه ټولیزه غونډه کې په تلویحي ډول پر هیبت الله او د اسلامي امارت پر مشرانو نیوکې وکړې او وی ویل چې داسې فکر به نه کوئ چې له نن څخه وروسته زه واکمن یم. که زما خبره څوک مني ودې مني او که نه مني هیڅ اسمان نه پرې ړنګېږي. تاسو د خدای پر وړاندې مسؤل یئ او خدای به له تاسو څخه پوښتنه کوي. دغه وزیر د اسلامي امارت پر ځینو داخلي چلندونو هم نیوکه وکړه او وی ویل چې د دین استازیتوب باید داسې نه وي چې موږ یوازې خپل ځان ته انحصار کړو. موږ باید وګړي دین ته راوبولو او نږدې کړو لکه څنګه چې پیغمبر په بخښنې سره وګړي اسلام ته جلب کړل. په همدې محل کې د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر او هیبت الله ته نږدې کس ندا محمد ندیم په خپلو خبرو کې ویلي څوک چې پر اسلامي امارت نیوکې کوي کافر او مرتد دي. حقانی دا هم ویلي موږ باید داسې ونه وایو چې وګړي فاسد دي. موږ باید دوی سم کړو او له ارتداد څخه یې وژغورو ځکه چې موږ واکمنان یو. هغه ټینګار وکړ چې که وګړي کفر او فساد ته ورنږدې شي دا د واکمنانو کمزوري څرګندوي. حقانی ویلي واکمنانو ته پکار نه ده چې کم فکره او کم ظرفیته عادتونه خپل کړي او پر وګړو یې وتپي. هغه ویلي له دین څخه باید داسې استازولي ونه شي چې یوازې د ځان حق وګڼل شي او په ځان پورې یې منحصر کړي. حقانی وایي د اسلام پیغمبر چې چاته بخښنه کوله تر هغه وروسته یې نه له چا سره محاسبه کړي او نه یې چاته طعنې ورکړي او دا کوم نسبت چې پر مولا او طالب پروت دی باید دا نسبت بدنوم نشي. هغه د اسلامي امارت په ادارو کې مادیاتو ته په اشارې ویلي چې پرون مو د ډرون مقابله کړای شوای نن ولې د څوکۍ او مادیاتو مقابله نشو کولای. اوس موږ په دین کې غږیږو خو مادیاتو او خواهشاتو ته نشو ټینګېدلی. حقانی د اسلامي امارت تیرو او اوسنیو ننګونو ته په اشارې سره ویلي زموږ ولس له سختو ازموینو سره مخ شوی او دا دین د وګړو په قربانیو سره دې ځای ته رسېدلی دی. د حقانی دا څرګندونې په داسې محل دي چې له دې وړاندې هم نوموړي په نانیغ ډول د مولا هیبت الله د فرمانونو او خپلسرۍ مخالفت کړی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.